چې زه پښتین مړوم یا جاني خیل درته مړوم اترې شیشې فیلډرو درته میلاویږي دیمه د عیسائی 2 نمبر کارړو درته میلاویږي ټوپکو درته میلاویږي پاور ودوي فوجي وسلوټ درته کو خو چارو دې سوي صرف د خپل ورور مړول. د پښتونخوا بنو په جاني خیلو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ظلمونو خلاف د پښتنو د پرلت او احتجاج نن ورځ ده. تېره اونۍ په بنو کې نامعلومو وسلوالو چې د سیمې د خلکو په اند د پاکستان استخباراتي کسانو د پرلت کوونکو مشر ملک نصیب خان هم شهید کړ چې اوس یې مړی د څو ورځو راهیسې د انصاف په تمه ایښودل شوی. د پاکستان له ګډو ښارونو د پښتنو تحریکونو او سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو چې غوښتلي یاد پرلت کې ګډون وکړي د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا بندیان او نیول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین چې یاد پرلت کې د ګډون په موخه روان و د کواد پولیسو له لوري ونیول شو او له 8 ساعته بند وروسته ورته وویل شو چې بنو ښار ته په ورتګ بندیز لګول شوی. عبدالصمد خان، میر کلام وزیر، سکندر حیات شیرپاب او یو شمېر نور مشران هم چې یاد پرلت کې د ګډون په موخه بنو ته تلل له ستونزو سره مخ شول. د جاني خیلو د پرلت مشر ډاکټر ګل عالم وزیر نن د خپلو خبرو پر مهال وویل تر هغه به د دوی د پرلت او احتجاج دوام کوي چې پاکستاني ریاست د پښتنو په سیمو کې د ترهګرو ملاتړ بس کړی نه وي. پتکای چارو وړای مشمشینو به یو پښتنه کا دا د چې آر یو سړای ګون سره بستاره پتکای د وکړو د سړای any time کې دای شي زه ورته دغه داسې بدل کړ چې نو به بر د تویا په منتګار سره چې وروځي یا د تویا چې مشوم دینه کې نشته مراکا کې بيدورو کنه بيدور تویا چې نو سواته یا پړای یا ډارېږي یا ټیټېږي یا تویا دې سمه تویا چې ما مې درو ډارېږي ستړيږي ورمو دي شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیسیون غړو یاد پرلت ته په وینا کې د جاني خیلو پښتنو سره ژمنه وکړه چې د دوی د حقونو لپاره به د پاکستاني سیاست پر وړاندې تر اخري حده درېدنه کوي. هغه پالیسي په دې خوره باندې امپلیمنٹ کړه، هغه فرغونی پالیسي وا چې مشته ډېر پسپک نظر وکتل میش داسې یا نکړي شمیر لکه چرګې هر اورېز دې کېرنا د هر دویم دریم کېرنا جنوزې لړلې امیش مشمنون مړه شول، امیش په دې میروم شاه په دې ونشه اجتماعي کابرینا جوړ شول، امیش هډ ماسترون یې بي ذات کړل، امیش ډاکټرون یې بي ذات کړل، امیش مارکیټینګ ولانول، امیش اجرې ختم کړلې خو په دې باندې د باس ونه کړلو. دا ویل چې دا گیم خو زکا دې کوم ته خموم لاور متکړیدو دا خو بیا نشي ارچګېدلای دا دا گیم کو اوزون ته په دې باندې رینکینه او خلا په دې گیم باندې زړه ډالر ګټو خو دې نه نو خبر چې په دا کوم شوه داسې شعور درېمي داسې انقلاب په بشر درېمي چې هغه داسې ارجمه کیږي داسې یو تنبیه کوي او دې تنبیه اثرات په ټوله دنیا ته رسیږي. امن دول تمیز خوړو څه شی الفاظ هم څه شی دي امن ډېره د افسوس خبره ده چې دا د تېر مخال دا د پراګې وردیر د شرګر دا تر مخه ازباک په ده باندې د امن لفظ باندې چې څټم دی د خوره ته وغلی دی چې څټم دی د وطن ته وغلی دی په ټولنیزو رسنیو کې هم د کوزي پښتونخوا ګڼ شمېر پښتنو افغانانو د جاني خیلو د پرلت په ملاتړ کمپاین پیل کړی او په خپلو لیکنو کې د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې پاکستان کې د پښتنو پر نسل وژنې اعتراض وکړي. د یادونه ده چې د پښتونخوا جاني خیلو پرلت 2 میاشتې مخکې پیل شوی و خو پاکستاني چارواکو پرلت کوونکو سره ژمنه وکړه چې د ترهګرو له ملاتړ څخه به لاس واخلي خو دوی نه یوازې په خپلو ژمنو نه درېدل بلکې د احتجاج کوونکو مشر ملک نصیب خان هم د نامعلومو وسلوالو له لوري شهید شو.